سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست د یوټیوب کورس مخ پر ختمېدو دی خو اوس جالبه ویډیوګانې را روانې دي نن په دغه لیکچر کې تاسو ته وایم چې تاسو خپل ویډیوګانو لپاره وړیا کلیپونه ویډیو کلیپونه د کوم ځای کوئ وړیا تصویرونه د کوم ځای کوئ او همدا ډول بکګراوند لپاره چې کوم میوزیکونه استعمالیږي د هغه دپاره بکګراوند کې میوزیکونه سره کم پیدا کوئ او د بعضې دوستان چې بیا غواړي چې مثلا د نوم سره یو علامتونه راسي او څه لوګوې راسي دا د کوم ځای کو نن دغه څلور موضوعات مې مکمل په یو ویډیو کې را یو ځای کړه تر څو دا کورس آهسته آهسته راټول کړم او ژر یې کیسه ورختمه کړم نن په دغه باندې خبرې کوم چې سره کوم تصویر سره کوم ویډیو سره کوم میوزیک او سره کوم دغه انیمیشن او لوګوې دا شان ورته اضافه کړو نن په دغه باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تېرې شو که دا مو لومړنۍ ویډیو ده تاسو ته د یوټیوب کورس لینک دلته پرېږدم د یوټیوب کورس حدوداً 23 ویډیوګانې اپلوډ شوي دي هغه وګورئ نو دا ویډیو به تاسو ته لا هم جالبه شي نن تاسو ته اته هغه ویب سایټونه درښیم چې په وړیا ډول باندې هر څه تاسو ته درکوي او همدا ډول باندې نور لارې چارې هم تاسو ته ښیم چې تاسو د ویډیو په اخیستلو کې بند پاته نه په لومړی قدم کې چې کله هم تاسو غواړئ چې په وړیا ډول باندې کلیپونه ترلاسه کړئ نو لومړی قدم ویب سایټ چې ستاسو دپاره ډیر په کار راځي هغه دا دی pixabay.com دی دغه سپیلونه یې ګډوډ نسي ما څخه ځکه چې انګلیسي مورنۍ ژبه نه ده دا .com دغه ویب سایټ چې دی په دې ویب سایټ کې تاسو کولی شئ چې تصویرونه په وړیا ډول پیدا کړئ په دې کې لوګو دا شان هم تاسو په وړیا ډول پیدا کړئ ویډیوګانې میوزیک ساوند افیکټ او همدا ډول انیمیشن تصویرونه دا ویب سایټ چې دی ډېر شیان تاسو ته وړیا درکوي او دا ویب سایټ د هر یوټیوبر دپاره داسې حساب کړه لکه فرض چې وسي چې دا باید د هر یوټیوبر سره وسي ځکه چې دا ویب سایټ تاسو دپاره ډېر څه لري اوس ځو پر دویم ویب سایټ باندې خبرې کوو چې دویم ویب سایټ څه شی دی دویم ویب سایټ ویډیو دی دا ویب سایټ هم ستاسو دپاره ډېر څه لري او دا ویب سایټ لینک هم زه دلته ولیکمه video.net دا ویب سایټ کې هم تاسو کولی شئ چې په دې کې تصویرونه پیدا کړئ په دې کې مثلا هماده ټمپلیټونه پیدا کړئ ډاونلوډ کړئ او په کې ایډیټ کړئ د هډاب پریمیر او هډاب افټر افیکټ او همدا ډول ساوند افیکټونه ډېر څه په دې ویب سایټ کې هم تاسو پیدا کولی شئ په دویم قدم کې دا ویب سایټ ستاسو دپاره بهترینه دی او ډېر څه تاسو ته درکوي په دریم قدم کې mixkit.com چې دی دا هم یو د هغه ویب سایټو څخه دی چې هر یوټیوبر باید دا سایټ څخه یو ځل کتنه وکړي او mixkit.co دی دا ویب سایټ تاسو لپاره ډېر څه لري ویډیوګان لري میوزیک لري ساوند افیکټونه لري همدا ډول باندې دلته ټمپلیټونه لري د ټمپلیټونه چې دي دلته ډېر څه پکښې کې شته تاسو دغه د یوټیوب دپاره چې څه شي پکارېږي هم دلته ستاسو دپاره شته اډاب پریمیر افټر افیکټ فاینل کټ او ډیوانچي د دې ټول دپاره دا څه شته ټمپلیټونه هماده شته او تاسو کولی شئ چې دا ځان ته ډاونلوډ کړئ او دا سایټ چې دی ستاسو دپاره هم یو د بهترینو ویب سایټو څخه دی چې دا په دریم مقام کې ما ورته ځای ورته ورکړی دی او په څلورم مقام کې بل ویب سایټ چې زه تاسو ته ووایم هغه دا دی vidzi.com دی دا ویب سایټ هم ډېر څه لري دا هم تاسو دپاره میوزیک لري تصویرونه لري ساوند افیکټونه لري دا هر څه تاسو لري نو د دې څخه هم تاسو ګټه پورته کولی شئ دا په وړیا ډول باندې د دې څخه هم تاسو تصویرونه اخیستلی شئ خو یو خبره تاسو ته وکړم چې هر ځای کې تاسو ویډیوګانې اپلوډوئ اخلئ ډاونلوډوئ هغه کې اکاونټ ځان ته جوړ کړئ بې له اکاونټه تاسو ویډیو مه اخلئ ځکه چې بې له اکاونټه که تاسو ویډیو واخیستله دا یو وخت کېږي چې یوټیوب تاسو ته ووایي چې ته دې ویډیو معلومات ماته راکړه د دې ویډیو معلومات چې ته واخلې او هغه وخت کې بیا ستاسو سره دا معلومات نشته اوس که تاسو اکاونټ ولرئ دغه یو قلب دلته باندې کلیک کړه بس دا ستاسو په اکاونټ کې پاتې کېږي که یو وخت هم یوټیوب پر تاسو باندې کوم کلیم راوړي کوم کاپي رایټ دا څه راوړي نو تاسو کولی شئ چې د دې څخه ولاړ شئ او د دې لیسانس د دې ځای څخه ډاونلوډ کړئ او بیا یې یوسئ یوټیوب ته یې ولېږئ
دا لیسانسون ستاسو دپاره کله ناکله پکارېږي نو چې کله هم تاسو ویډیوګانې ډاونلوډوئ بې سرپرسته ویډیوګانې مه ډاونلوډوئ. زیاتره کسان دی چې بې له دې چې اکاونټ ځانته جوړ کړي ویډیو ډاونلوډ کړې ده او هلته هم په یوټیوب کې ویډیو وایرل سوې ده وروسته څه سوي ده یوټیوب ورباندې کاپي رایټ کلیم ور وهلی دی. کاپي رایټ کلیم چې وهلی دی او که 2-3 ویډیوګانې باندې کلیم راغی ستا مونیټایزیشن په پینډینګ باندې راځي. نو په دا خاطر باندې ډیر کسانو همدغه رقم خپل ویډیوګانې مجبور سوي چې ویډیوګانې ډیلیټ کړي ځکه د دوی سره هغه اصلي منبع د ویډیو معلومه نه وه چې دا ویډیو مې په څه نامه سرچ کړې وه د کوم سایټ کې وه چیرې وه څه رقم برته پیدا کوم او تر څو لیسانس یې پیدا کوم. نو بهترین کار دا دی د هر ویډیو دپاره تاسو باید ځانته یو چارت جوړ کړئ په هغه چارت کې هر څه ولیکئ که یو وخت کې ستونزه پیدا کېږي ولاړ شئ د هغه چارت کې د هر ویډیو معلومات وګورئ بیا هغه معلومات چې مو وکتل راسئ اکاونټونو ته هغه ویډیوګانې واخلئ لیسانس یې واخلئ یوټیوب ته ورژئ او ستونزه حلیږي. بې له دغه کاره ویډیو مه ډاونلوډوئ بې اکاونټه یوټیوب ته مو ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ تاسو یوټیوب د ډېر خطر مخ کېږي. په څلورم مقام کې pixels.com دی دا ډېر مشهوره سایټ دی او ډېر خلک ترې استفاده کوي د دې ویب سایټ. pixels.com دا په دې کې ډېر تصویرونه او ډېر ویډیوګانې شته چې تاسو کولی شئ فقط ویډیو او تصویر واخلئ ډاونلوډ کړئ او دا هم تاسو ته وایم په دې کې هم اکاونټ جوړ کړئ اکاونټ چې مو کله هم جوړ کړو چې وخت ستاسو ستونزه پیدا کېږي هغه لیسانسونه بیا واخلئ یوټیوب ته یې ولېږئ. په پنځم مقام کې یو بل ویب سایټ دی cover.com. په cover.com کې هم ستاسو دپاره ډېر میوزیکونه پیدا کېږي ډېر ویډیوګانې پیدا کېږي او دا کوم پروګرامونه چې شروع کېږي د هغه د سر دپاره د بیکګراونډ میوزیک او د آخري چې کله ویډیو ختمیږي دا ټولې تاسو کولی شئ چې دلته ځانته په cover.co کې پیدا کړئ. البته cover.co چې دی دغه cover کې آخر کې یو ری اضافه ده داسې دا ویب سایټ دی. په دې ویب سایټ کې تاسو اکاونټ ځانته جوړ کړئ او د دې څخه هم تاسو ښه ګټه پورته کولی شئ. بل ویب سایټ چې دی دا د آی سټاک د برخه ده اعلاناتي برخه ده. سپلټ شیر چې دی splitshare.com په دې کې هم وړیا ډول ویډیوګانې او همدا ډول عکسونه میوزیک چې کله کاتګوري ته راسي ډېر چاند تاسو ته درکوي خو دا ویب سایټ هم تاسو ځانته خبره دا ده چې دې کې اکاونټ فکر کوم نسئ جوړولی. یوه ستونزه همدغه ده د دې امکانات شته چې په دې باندې پر تاسو باندې که یو وخت راسره راغی کلیم راغی نو دا کلیم د دې باعث کېږي چې تاسو خپل ویډیو ډیلیټ کړئ. د دې سایټو بعضې سایټو بیا دغه ستونزه ده. بل ریالټي دا څه چې دی ډریفول دا هم دا د های سټاک برخه ده. نو دا هم چې دی د دې ستونزه دا ده چې تاسو اکاونټ پکښې کې نسئ جوړولی ویډیوګانې ښه ویډیوګانې لري او که چینلونه مو واړه چینلونه دي تاسو کولی شئ چې د دې څخه ډاونلوډ کړئ او که بیا هم یو ستونزه پیدا کېږي بیا داسې وکړئ د دغه ویډیوګانو لینکونه هم داسې ته ولېږئ یوټیوب ته ستاسو ستونزه حلوي. بل ویب سایټ دی ویډیوسپلی.com چې دی دا د شوټر سټاک اعلاناتي برخه ده او په دې کې هم تاسو کولی شئ چې تصویرونه یوازې ویډیوګانې ترلاسه کړئ په دې ویب سایټ کې بل شی نشته او دا ویډیوګانې هم ستاسو لپاره ډېر مرسته کوي او ډېر څه به تاسو او په آخر کې هغه ویب سایټ چې اکاونټ هم پکښې کې اکاونټ نشئ جوړولی په دې کې دا ویب سایټ دی mazway.com. دا ویب سایټ ځان سره ونیسئ دې کې هم تاسو کولی شئ ویډیوګانې د دې څخه ډاونلوډ کړئ. اوس داسې کسان راځي چې د دغه ټولو ویب سایټو څخه دوی وایي چې زموږ ویډیو په دې کې نه پیدا کېږي. یو کس څه موده مخکې عربزی صاحب یو چینل لري ډېر ښه معلوماتي ویډیوګانې هم جوړوي هغه چینل هم تاسو وګورئ. هغه ویب سایټ یو اکاونټ یو داسې جوړ کړی وه ویډیو یې جوړه کړې وه چې دا یو تیاره کله تیل هم ختمیږي دا سکوت کوي څه رقم کوي خو د ده لپاره څه شی پکار وه د دې لپاره ویډیو کلیپونه پکار وه د تیارې او شاید په دې ویب سایټو کې دومره ویډیوګانې تاسو ته پیدا نه سي خو بیا تاسو څه کوئ تاسو ځئ د یوټیوب سایټ ته ځئ چې کله یوټیوب چینل ته ولاړئ د یوټیوب چینل کې څه وکئ تاسو مثلا بوهنګ دا څه پیدا کړئ
آفیشل یوټیوب چینل پیدا کړئ. مثلا د ایربس آفیشل دا څه پیدا کړئ، ویب سایټ پیدا کړئ. همدا ډول باندې د مثلا امارات ویب سایټ پیدا کړئ. همدا ډول قطر ایرویز پیدا کړئ. د دې ویب سایټونو څخه تاسو د دې چینلونو څخه هم تاسو کولی شئ چې ویډیوګانې واخلئ، ځکه چې دا ویډیوګانې چې دي دې ته لیسانس فری دي او تاسو کولی شئ د هغو څخه هم ګټه واخلئ. وګورئ که یو چینل ویډیو مو پلی کړه او پر هغه باندې اعلان راغلو، هغه مه ډاونلوډوئ، ځکه چې هغه خپله یو تجارتي استفاده ځینې کوي. او هغه کسان چې فقط د بازار موندنې په خاطر باندې خپل ویډیوګانې په یوټیوب چینلونو کې اچوي، په هغه باندې اعلان نه راځي، نو بیا تاسو کولی شئ د هغه ویډیوګانو څخه ګټه واخلئ. د مثال په ډول باندې آیفون نوی راځي. آیفون چې نوی راځي، تاسو کولی شئ د یوټیوب چینل ته چې ولاړئ، د اپل کمپنۍ رسمي چینل ته ولاړ شئ. د هغه ځای څخه چې کوم ویډیوګان تاسو ډاونلوډوئ، هغه فری لیسانس دی، تاسو کولی شئ هغه استعمال کړئ. همدا ډول سامسونګ راوځي، همدا ډول د ایچ پی لپټاپ راوځي، همدا ډول ټکنالوژي ډېرې کمپنیانې چې دي آفیشل دا څه لري، چینلونه لري په یوټیوب کې. تاسو کولی شئ د هماغه چینلونو څخه هم ګټه واخلئ او هغه ویډیوګانې تاسو خپل په ویډیو کلیپ کې استعمالولی شئ، ځکه چې هغه کمپنیان چې د فری لیسانس ویډیوګانې خپل د بازار موندنې دپاره استعمالوي یوټیوب ته، چې تاسو کولی شئ د هغه ویډیوګانو څخه ګټه واخلئ. دا د نن ورځې د ویډیوګانو د تصویرونو او میوزیک په هکله باندې چې د کوم ځای موږ کولی شو او څه رقم نن مې په دغه ویډیو کې تاسو ته وویله. تر بیا مو فعاله